طالبانو باب کې راځي امام ترمذی رحمه الله وی کله چې د ښځې کالیو ته حیض ورسېده کله چې د ښځې کالیو ته څوک ورسېده حیض ورسېده نو چې حیض ورته ورسېده نو بیا هغه کالي د حیض په وینه باندې څوک شو ککړ شو نو ته به څه کوې نو نبی علیه السلام داسې ویل ثم تنضحیه ثم تصلي فيه ثم تنضحیه دا معنا طالبانو وی مینځه نضح په معنا د چا راغله د مینځلو په معنا ثم تنضحیه بیا ته څوک وی مینځه خو ګوره نضح په معنا د مینځلو راغلی که نه ثم تنضحیه ثم تصلي فيه نو ښه نضح په معنا د مینځلو په حدیث کې هم راغلی ځکه دلته موږ نضح په معنا د چا باندې کوو درې احادیثو کې طالبانو بل د مزیو په هغه کې چې مزي کالی ته ورسېږي هلته هم طالبانو دا حدیث راغلی او د منیو په اړه باندې چې کالی ته ورسېږي هلته هم طالبانو د نضح لفظ راغلی ده نو نضح هلته په معنا د مینځلو باندې طالبانو د پاشلو په معنا باندې نه په دې حدیثونو کې نضح په معنا د چا باندې ده ګوره طالبانو عن ام قیس بنت محسن قال دخلت بابن لي على النبي ما ځان سره ویوړ یو بچی نبی علیه السلام ته ورغلم صلی الله علیه وسلم لم یاکل الطعام دا وړکی ماشوم لا تر اوسه طعام یې نه و خوړلی فبال علیه نبی علیه السلام غېږ کې کېنو په رسول الله یې امتیاز وکړې فدعا بماء فرشه علیه نبی علیه السلام اوبه راوړلې او په دې باندې یې وپاشلې په دا خپل کالیو د نبی علیه السلام باندې چې تش امتیاز یې کړی وې فرش علیه پې باندې ویې پاشلې مونږ طالبانو احناف ویو احناف علماو رایه دا ده چې دا نضح او رش راغلی طالبانو دا د غسل خفیف په معنا طالبانو یوې خبرې تنبیه کوي زموږ حنفي فقها وایي چې نضح په حدیث کې راغلی دا ولې د غسل په معنا باندې ده نو طالبانو حدیثونو کې همدغه ترمذي کې بل چېرته باب راځي او طالبانو یو عالم تیر سوی ده مخکې تاسې ته ویلي وو د هلمند علامه امام خطابي البستي رحمه الله امام خطابي البستي طالبانو دا شافعي عالم تیر سوی دغه شافعي عالم دی وی چې نضح په معنا د غسل ته په ترمذي باندې شرح کړي معالم السنن نومیږي په دې کتاب کې لیکلي دي چې نضح دا په معنا د مینځلو د غسل په معنا ده د رش په معنا باندې نه طالبانو علما وایي ولې د نجلۍ او د واړه هلک په امتیازو په مابین کې فرق راغلی شافعیان د نجلۍ غسل مینځل کوي او دلته نضح راغلی په حدیث کې فرق راغلی هغه کې سم غسل مینځل راغلی دي کې غسل خفیف راغلی ولې علامه محمد یوسف بلوري رحمه الله هغه کې دلته معارف السنن کې درې وجوهات ذکر کړي دي هغه درې وجوهاتو کې طالبانو دا یوه وجه لږ قوي ده همدا به درته ووایم نورې دي وي هغه دا د طالبانو د واړه ماشوم میتیازې چې دي وړکی د نر چې د طالبانو دا هغه وي څه ورته وایي حار نر چې وي ګرم وي او په ښځه کې رطوبت ډېر موجود نو چې نر کې حرارت ډېر موجود شو طالبانو نو هغه د میتیازو بدبویي یې ډېره نه وي ښځه کې رطوبت ډېر وي د تشو میتیازو بدبویي یې ډېر وي نو ځکه د نر میتیازې چې وکړي طالبانو حرکت ډېر کوي رواني لکه رقت و نرمي پکې وي او د ښځې چې تشې میتیازې وکړي طالبانو هغې کې بیا داسې رقت و نرمي نه وي پکې طالبانو ټینګې غوندې وي نو بدبویي هم ډېرې پکې وي علما وایي راز پکې دا ده چې د ښځې د وړې نجلۍ میتیازې هغه مینځل یې چې دي ځکه هغې کې بدبویي ډېرې وي ټینګې وي نو هغه به مینځي او د وړکي ماشوم د میتیازو سره بدبویي نه وي لکه هغې کې رقت و نرمي وي پکې د دې په خاطر علما وایي دا فرق د دغه وجې نه راغلی ده علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله دلته چې کومه خبره کړې هغه علت یې دغه